بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. الله دې وکړي چې دغه نه درسونه چې نور ویل سوي دي ټول مې ویلي او زده کړي مې، او هیله مې هم د ټولو څخه دغه ده چې عملي کار ډېر پر کوئ. زه یو ځل ویډیو درته جوړوم، دا ویډیو چې مې وکتله هر څه چې ما پکښې ترسره کړي دي 4 یا 5 واره په خپل فوټوشاپ کې دغه تکراروئ تر څو بیا مې هیر نه سي. زیاتره ملګري زه ګورم د کوم مشکل په اړه باندې پوښتنه نه کوي، داسې معلومیږي لکه عملي کار چې نه کوي. نو نن راځو 10م درس مې دی. پرون بعضې پوښتنې بعضو کسانو وکړلې. 10م درس مې همدغه دی چې د هغه پوښتنو حل پکښې ونغاړو. یو دا ولو چې موږ پر تصویر باندې کله پښتو لیکنه کوو، هغه پښتو لیکنه مې داسې چپه راځي، سمه نه جوړیږي، نه پر لیکل کیږي. او بل دا و چې زموږ بعضې پوښتنه وکړله چې زموږ په فوټوشاپ کې 3D نشته، یعنې هغه لیکنه مې 3D نه جوړیږي. نن د هغو دوو مشکلاتو په اړه باندې غږیږو. دغه دوه مشکلات شاید تاسو خپله مو سره مخامخ یاست په خپلو کمپیوټرانو کې زده وکړئ، یا سبا بل څوک پوښتنه درڅخه کوي چې تا خو فوټوشاپ ویلی دی. نو دغه دوه مشکلات څنګه حل کړم؟ نه 3D لرم او نه پښتو خلک دغه بیا پښتو خط بیا ډېر مهم دی. که زه چیرې دلته اوس دا 3D نه لرم، که زه چیرې راسم دلته 3D په هغه صورت کې ښکاره کېږي چې موږ یو تصویر ولرو. فرض که زه دا تصویر راخلاصوم، کله چې مې دا راخلاص کړي بیا به زه راځم دلته به ټي انتخاب کړم، دلته به لیکنه پر وکړم. که چیرې زه دا لیکنه مې دا پر وکړله مګر بیا هم 3D دلته نه سو پیدا، زه راځم د لیکنې اندازه یې څه ورغټوم. خو د دغې لیکنې پر ځای باندې زه څه شی لیکم؟ زه پښتو لیکم. که زه چیرې پښتو ولیکم، دا مې پښتو دلته لیکم. اوس راځم چې فرض که رفیع الله دا شی مې دا دی ولیکئ، مګر دا بیخي په هغه شکل چې زه غواړم هغسې نه سوله، ځکه سرچپه لیکل کېږي، دی نه لیکل کېږي لکه څنګه چې موږ غواړو. داسې چپه لیکل کېږي. نو دغه دوه مشکلات دي چې څنګه موږ پښتو خط ولیکو او څنګه هغه 3D شکل پیدا کړو. د دې دوه دپاره به تاسو راولاړېږئ د اول د پښتو خط لیکنې دپاره. پښتو خط لیکنې دپاره البته په هر صورت خو دواړه یو ځای دي، مشکل نه لري. ایډیټ ته به راسئ، د ایډیټ څخه پرینټ ته به راسئ. اوس کار نه کوي، رابسئ تصویر به بند کړئ. تصویر به د دې ځای څخه چش کړئ، کلوز کې لومړی راسئ پر دې ځای باندې کلیک وکړئ، بیا راسئ پر دا تصویر باندې کلیک وکړئ، تصویر د دې ځای څخه چش کړئ، نو کړئ. اوس راسه ایډیټ ته، ایډیټ منو ته چې راغلی بیا پرینټ ته راسه، پرینټ پر جنرال باندې کلیک وکړه. جنرال چې مې کله راخلاص کړي پرفورمانس ته راسه. پرفورمانس ته چې راغلی دلته به دغه خپل ریم که چیرې پر دا ځای لږ و دا به یې څه ور ډېر کړي، تقریبا ځای دا یم 20 ته راولم. کله چې مې دې ځای ته راوستله دلته به دا یوز ګرافیک پروسیسر د دې باندې انتخاب وکړئ، یعنې کلیک به پر وکړئ. دا به څه په وکړئ؟ اوکې به کړئ. دا موږ ته 3D پیدا کوي. 3D یعنې که زه چیرې اوس یو لیکنه راواخلم دلته پر ځای ولیکم ما ته به 3D را پیدا شي. خیر یو ځل یې کمپیوټر بندېدل او دا فوټوشاپ بندېدل غواړي، رسټارټ غواړي، بېرته چلندېدل غواړي. راځم پښتو لیکنې مشکل هم حلوم. پر ایډیټ باندې به بیا کلیک وکړئ، بیا به پرینټ ته راسئ، دلته به پر ټایپ باندې کلیک وکړئ. کله چې پر ټایپ باندې کلیک وکړئ دا پر ټایپ باندې ولاړ یاست، رابسئ دا د ایسټ ایشیان څخه به راسئ میډل ایسټرن یعنې منځنی ختیځ ته به راسئ. پر دې ځای باندې چې دا انتخاب کړئ، دا مې اوکې کړئ، رابسئ فوټوشاپ به بند کړئ. کله چې فوټوشاپ بند کړئ بیا به راسئ فوټوشاپ به خلاص کړئ. کله چې فوټوشاپ خلاص کړئ پر دې باندې به اوکې وکړئ، دا به بېرته اوکې کړئ، بېرته به فوټوشاپ را خلاص کړئ، دا به یس کړئ. کله چې مې یس کړئ د فوټوشاپ د راخلاصولو وروسته به موږ ته 3D شکل او پښتو ژبه سمه جوړه شوې. اوس راځم فوټوشاپ دا دې ماته راخلاصېږي، د هغه څخه وروسته به زه یو تصویر فوټوشاپ ته راوړم. دا زموږ فوټوشاپ دی. زه راځم یو تصویر رااخلم. کله چې مې تصویر راواخیستی، فرض که کوم تصویر راواخلم، دا تصویر رااخلم. دا تصویر چې مې راواخیستی پر دې تصویر زموږ 3D شکل او پښتو ژبه زه سموم. راځم دلته پر ټي باندې کلیک کوم، پر دې ځای باندې څه شی لیکم؟ پښتو لیکم. پښتو چې لیکو موږ ژبه پښتو ته واړئ وبلیکئ چې ګران افغانستان. دا دې زموږ پښتو څه شو؟
جوړ سو. ګران افغانستان اوس دا د سم لیکل کېږي. دا مې د پښتو مشکل و او د افغانستان چې مې دا د ورسره ولیکي د افغانستان سره سم 3D شکل دلته پیدا سو. دا 3D وایي زموږ د نه لري چې موږ ټکست په څو شکله جوړوو، یعنې د خپلې لیکنې 3 بعده یا 3 اړخونه ملدو. دا و زموږ لسم درس. خدای دې وکړي چې ټول یې درسره تعقیب کړي او په یاد یې ولرئ د همیشه دپاره، ځکه یو وخت څوک په ټلیفون کې پوښتنه درڅه کوي چې زما داسې مشکل دی په فوټوشاپ کې. مشکل هم چې دی جدي مشکل دی، ځکه چې پښتو ته زه اړتیا پیدا کوم. سبا زه سرټیفیکیټونه در کوم چې دا سرټیفیکیټ جوړ کړي، اسناد ماته جوړ کړي په فوټوشاپ کې، یو کارت راته جوړ کړي، په کارت کې په پښتو خپل نوم هر یو ورکوي، نو هغه نوم بیا تاسو نسئ لیکلی چې دغه ویډیو هم په یاد نه وي. تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.